غزني کې یوې ښځې د حج د لګښت پیسې د یو پل جوړولو او یو ځوان د واده لپاره ورکړې. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. په غزني کې سرچینې وایي چې د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې یوې سپین سرې مېرمنې د حج سفر د لګښت یوه برخه پیسې د دې ولسوالۍ د یو پله د جوړولو لپاره ورکړي دي. په دغه ولایت کې سرچینې زیاتوي چې د جاغوري ولسوالۍ د قرقل د دهانیاب پل د جوړولو کار پیل شوی او لګښت یې د همدې مېرمنې لخوا ورکول کیږي. دې مېرمنې چې په سیمه کې د حاجیانۍ عامه په نامه مشهوره ده، ویلې 100,000 افغانۍ د قرقل سیمې د پله جوړولو او 100,000 نورې د یو هلک او نجلۍ د واده لپاره ورکوي. حاجیانۍ عامه ویلي چې دا پیسې د زامنو لخوا هغې ته د حج لپاره ورکړل شوې وې، خو نوموړي دا پیسې د یو پله د جوړولو او د 2 ځوانانو د واده لپاره ورکوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.